هیواد کې راتلونکي ژمي کې د کړکېچ کچې او د خوړو بیړني وضعیت سره د شاوخوا 15 میلیون تنو مخامخ کېدو څخه د خوړو نړیوالې برنامې خبرداری. دغه بنسټ وایي د بودیجې کمښت له امله توانېدلې د 2024 کال نیمایي کې یوازې 1 میلیون تنو ته د خوړو ژغورنې مرستې وړاندې کړي، په داسې حال کې چې 11 میلیون اړمن دغو مرستو ته لاسرسی نه لري. اټکل کېږي چې د سږ کال ژمي کې نږدې 15 میلیون تنه د خوړو نه خوندیتوب له بیړنۍ کچې سره مخامخ وي. د خوړو نړیوالې برنامې د مګړې په لرې پرتو سیمو کې هغو وګړو لپاره د خوراکي توکو ویش چې اوس کابو د واورې او یخنۍ له امله بند شوی دی پیل کړی دی. په ورته مهال اروپایي ټولنې اعلان کړی نږدې 12.5 میلیون امریکایي ډالر افغانستان کې د خوړو نړیوالې برنامې ته ځانګړي کړي دي. دغه بنسټ بیا افغانستان کې اړتیاوې پراخې ګڼي. د بشرپاله اغېزناکه مرستو له امله د خوړو امنیت د وضعیت ښه والي سربیره افغانستان همداشان د لوږې یو نړیوال ځای دی او څه باندې د ټولنې یو پر 4 وګړي یې وږي دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا د خلکو ژوند معیشتي وضعیت ښه کېدو کې د نړیوالو بنسټونو بشرپاله مرستو دوام اغېزناک بولي. به اساس یک اصول کاری اگر کار و یک زمینه اساسی فکر شود که با دولت مردان و امارت اسلامی که در افغانستان سازمان ملل دست به دست هم بده و به اساس یک اصول و به یک اساس مکانیزم نوین اگر کمک‌ها را توضیح بکنه که به مستحقین واقعی برسه بسیار خوب میشه. اسلامی امارت افغانستان کې د لویو اقتصادي پروژو تر سره کېدو سره د بشري وضعیت ښه کېدو لپاره له هڅو خبر ورکوي او له مرستندویه بنسټونو هم غواړي پراختیایي پروژو پر سر ډیر پام ورټول کړي.